نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله د بیت المقدس نه بهر ووته اوس درې جامونه یو جام کې پي دي بل جام کې شراب دي بل جام کې شات دي دا درې وانه جامونه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وړاندې کړل شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې درې وانه جامونو کې د پيو جام واخستو جبرائیل علیہ السلام ډیر زیات خوشاله شو یا رسول الله د الله فضل کرم شو کچرته د شراب جام هم اخسته امتیان به ټول گمراه شوي الله کرم وکړو الله فضل درمالو چې تاسو د پيو جام واخست اغه نه بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام روان شو چې کله روان شو پلار کې یو بوډۍ زنانا محمد رسول الله ته आवाज کوي جبرائیل علیہ السلام اشاره ورکړه یا رسول الله نه بګوري دیتا دې زنانه طرف ته متوجه نشي تیر شو یو بوډا ولاړ دی الله رسول ته आवाजونه کوي الله رسول جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام پوي کو یا رسول الله आवाज بنور کوي نه بګوري ور ټیک شو جی مخکې زی درې کسان ولاړ دي الله رسول صلی الله علیه وسلم اغه ته ګوري جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وتا عرض کی یا رسول الله ادرېږي او سلام وتا واچو نبی علیہ السلام ادرېدو سلام واچولو بیا ته پوښ کی اے جبرائیل ادا سوکو وی هغه بوډۍ چې کوم زنانه وا وی هغه دنیا وا د خزي په شکل کې دا دنیا تا باندې با اٹیک کی تابا د مرګ نه د الله نه جنتونو نه د دین نه ایمان نه د قران نه دینه به غافل کی دنیا نو وګوره دا دنیا د یو بوډۍ په شکل کې چې د دې بوډۍ څومره ژوندۍ تیر شوی دا هم د قشانم د دنیا دومره تیر شوی دا لکه ژوندۍ د دې بوډۍ پاتې د مریبا هم د قشان دنیا به ورانی دا بوډا سوق وې دا شیطان دا بوډا وې دا شیطان هغه نه بعد وې دا درې کسان چې کوم و یا رسول الله دا درې کسان چې کوم تاسو په سلام واچولو وې دا یو ابراهیم علیه السلام یو موسی علیه السلام یو عیسی علیه السلام دا استقبال ته الله پاک درود وې شخص سره دا براق ما تاسو ته ویلي چې کم ځای کې به د دې براق نظر لګیدو براق به هغه ځای کې قدمونه دل وې زه په فلسطین باندې تیر شم موسی علیه السلام په فلسطین کې دفن دی وې ما په قبر کې وکړو چې موسی علیه السلام په منځ باندې ولاړ دی الله اکبر موسی علیه السلام په منځه په قبر کې په منځ ولاړ دی دغه منظر مې وکړو په بهر حال دا یاد ساتي چې د مسجد حرام نه بیت المقدس پورې دا کم سفر چې شوی دی دا په براق باندې شوی دی بیا چې کم اسمانونو ته کم سفر شوی دی دا په پونړی باندې شوی دی په پونړی باندې نو زما محترمو د دنیا د پونړو په شان پونړی نه وي الله جل جلاله وې چې کله اسمانونو ته په دې پونړو باندې روان شوم نو جناب محمد رسول الله فرمایي لکه څنګه پاټکی وي یو پاټکی ته بل پاټکی ته خلک ناس ورچ یو پونړی بل پونړی او برخیږي و چې کم زه پوری زمان نظر لګیدو لاس به مل تر رسیدو چې کم زه پوری به زمان نظر لګیدو اغه زه ته زمان لاس رسیدو خو به می اغه زه ته رسیدي دغه ترتیب سره جبرائیل علیه السلام او جناب محمد رسول الله اسمانونو ته ورسیدل چې اسمان دروازې وهلا من دق الباب سوکی د اسمان ټول دروازې د قیامت پر ورځ به یو غړمبار وي د اسمانونو برابر زیږي زما محترم وې سوکی چې دروازه وي جبرائیل ما او بل را سره محمد رسول الله صلی الله علیه وې څنګه په خپل راغلی کنا چا را بللې د جناب محمد وې نه را بللې شوی دی بل نه راغلی زی ور پسې لګلې میکائیل علیه السلام را سره کړو بهر حال د اسمان پیلنې دروازه ګلا وشولا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام او جبرائیل علیہ السلام پیلنی اسمان ته ور اوخته فرشتو استقبال کو مرحبا مرحبا په پیلنی اسمان کې حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سره ملاقات اوس الله جل جلاله سټپ بای سټپ د هر پیغمبر سره ملاوي د دې د لنوریه من آیاتنا چې خپل نه نخې چې کم د خپل حبیب جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نو په پیلنی اسمان کې د آدم علیہ الصلوۃ والسلام سره چې کله ملاقات وشو نو جبرائیل علیہ السلام آدم علیہ السلام ته عرض کړي چې دا ستاسو زوی دی او نبی علیہ السلام ته وایي چې دا ستاسو نیکه دی دا ستاسو بابا دی آدم علیہ السلام نو آدم علیہ السلام خپل بچی ته وایي نبی او پرهیزګار او دیندار بچی ته وایي مرحبا بالابن الصالح والنبي صالح مرحبا په خیر رااله چې څنګه مونږ وایو کنه اندق انداز کې زما عزتمندو اوس آدم علیہ السلام نه خي طرف ته سخلق ناشتي ګس طرف ته سخلق ناشتي نو چې کله آدم علیہ السلام خي طرف ته خلکو ته وګوري او خاندي مسکیش او چې کله ګس طرف ته خلکو ته وګوري په جړا شي نو نبی علیہ السلام فرمایي چې ما د جبرائیل علیہ السلام نه تاسو کو چې د آدم علیہ السلام د بابا جان چې کله خي طرف ته خلکو ته وګوري او خاندي او چې ګس طرف ته خلکو ته وګوري او جاړي دا ولي نو جبرائیل علیہ السلام راته او فرمایل چې یا رسول الله دا ټول د دې بچی دي کنه د قیامت تر ورځې پورې چې څومره خلک به راځي خو د آدم علیه السلام اولاده ده وې دا خي طرف ته چې کم بچی دي وې دا به جنت ته ځي او دا ګس طرف ته چې کم دي وې دا به جهنم ته ځي نو خي طرف ته وګوري په خندا شي خو چې دی خو وګوري نو په جړا شي نو زما محترم وې اغه نه بعد بیا په دویم اسمان ورغو دروازم وهلا امق شان فرشتي आवाज وکړو
جبرائیل او بل محمد رسول الله. دغه ترتیب سره دویم اسمان فرشتو استقبال وکړو. دا عیسی علیه السلام مور بیبي مریم علیه السلام دا د یحیی علیه السلام د ترور لور وه. نو دا خپلو کې چې کوم دی نو الله رسول صلی الله علیه وسلم هغې سره ملاقات شو. په آدم علیه السلام ملاقات سره الله پاک ورته وښودله چې څنګه آدم علیه السلام د اسمانونو نه ځمکې ته کوشوی دی همدقه شان د مکې مکرمې خلق به ای جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې مکرمې نه وباسي شړي به او مدینې منورې طرف ته به هجرت کوي. نو دا مکه دا خو جنت دی کنه دی جنت د جنت نم بهتر ځای هغه مکه مکرمه ولې نه ده. حج هم دلته دی، عمره هم دلته ده، او دغه شان مقام ابراهیم هم دلته دی، ابي زمزم هم دلته دی. نو داسې ځای پرېښودل څومره مشکل کار. نو دې وجې نه د آدم علیه السلام سره ملاقات وشو چې څنګه آدم علیه السلام د اسمانونو د جنتونو نه ویستلی شو تب هم همدقه شان چې کوم دی تربیت ورکوي. خو دا هر څه په برداشت سره چې کوم دی جناب محمد رسول الله په ځان باندې تېروي. په دویم اسمان کې یحیی علیه السلام دا زما عزتمندو یهودیانو په عرب باندې په منځ کړی و، داسې شهید کړی و. غریب پیغمبر دی چې همدقه شان تا سره هم داسې کېږي لکه د خیبر په جنګ کې یو یهودنې زنانه زما عزتمندو په خوراک کې نبی علیه السلام ته زهر اچولی او هغه زهرو سره نبی علیه السلام خو الله پاک بچ وساتو. خو نبی علیه السلام به فرمایل چې هغه د زهرو هغه تریخوالی زما په مرۍ کې تر مرګه پورې چې کوم دی هغه تریخوالی هغه ذایقه چې کوم دی محسوسېدل. د هغې د لاسه به نبی علیه السلام هغه بیا شهید شوی دی. نو د شهادت څه درجې هم پکې ورکړي د جناب محمد. نو تا سره هم داسې کېږي. او عیسی علیه السلام دغه عیسایانو غیر چاپیره الله پاک دغه کمرې نه ډایرک په ډایرکه باندې اسمانونو ته عیسی علیه السلام اوچت کو. نو تاسو اورېدلی دي چې د جناب محمد رسول الله د کور نه کافران توشي او که نه توشي همدقه شان به تا سره هم کېږي. ګوره هر پیغمبر سره د ملاقات او زما عزتمندو د هغې څه وجوهات دي، څه وجه ده. یحیی علیه السلام د خپل قوم د ظلمونو ستمونو د تکلیفونو نه فنا غوښتله او زما عزتمندو هغې قتلولو شهید کولو یحیی علیه السلام مخکې دی، قوم ورپسې دی. نو یحیی علیه السلام د یو ونې نه فنا وغوښته چې د دې خلکو نه ماته فنا راځي. هغه ونه داسې کولا وشوه یحیی علیه السلام وردن نه شو، ونه پسې بنده شوه. نو زما محترمو شیطان خو په هره موقع کې چې کوم دی د دیندارو خلکو او د علماو او دغه شان چې کوم خلک د الله خوښ دي نو د هغې برخلاف چې کوم دشمنان دي او مخالفین دي او د الله د دین ګستاخان او بېادب او نافرمان هغه خلکو له سات ورکوي او هغه خلکو ته ټریکونه او منصوبې او چلونه ښیي. نو اوس دا قوم پریشان دی چې دې سره به څه کړو. دا خو دې ونه کې چې کوم دی نو هغې ورته ویلې دا غټه اره ده، دا په دې ونه بره نه کېدی او داسې چې کوم دی دا ونه په منځ دوه کوي پکې به دام اره شي. دا چل ورته چا وښودو شیطان. نو زما محترمو یحیی علیه السلام چې واورېدل چې اوس دې اره کوي الله ته یې چغې کړي نو الله ورته وایي چپ خاموش، اوس به ما ته آواز نه کوي. ځکه چې تا هغه ټایم کې د ونې نه فنا غوښته، ما نه دې ولې فنا نه غوښته؟ ته خو زما پیغمبر یې، برای راست به دې زما نه فنا غوښتې وې، ما به تا له فنا درکړې وې. اوس به چغه نه وې که چغه دې وواله د پیغمبرۍ د لیست نه دې وباسم. هغه اره پرې راغی زما عزتمندو شهید یې. نو بل طرف ته عیسی علیه السلام سره ملاقات وشو. په دریم اسمان کې د حضرت یوسف علیه السلام سره ملاقات وشو. په دریم اسمان نبی علیه السلام فرمایي ډېر ښکلی و که نه، ډېر ښایسته و. خو زما محترمو اوس د خپل ځان تعریف خو په خپله باندې نشي کولی که نه. ما خو تاسو ته په شعر کې در ختمه کړه که د یوسف په حسن زنانو لاسونه پرې کړه، د جناب محمد رسول الله په حسن صحابو سرونه پرې کړه. هغې له خو الله داسې حسن ورکړی. نو خپل ورونو د یوسف علیه السلام سره څه وکړه؟ ټول غټ داستان دی. یوسف علیه السلام یې په کوی کې ورغوزار کړو خپل ورونو. نو داسې به تا سره هم کېږي. د نبي علیه السلام یو د ترور زوی او بل د تره زوی، دې دواړو زما محترمو یو ورته ویلې و یا رسول الله که الله پاک چې کوم دی که نه پرچه راولېږي الله، ای محمده که الله پرچه راولېږي او ما ته وایي چې دا زما نبي دی او زما رسول دی او دا په حقه نبي دی، بیا دې هم نه منم. یو ورته داسې ویلې و بیا دې هم نه منم. او ابل چې کوم هغه زما عزتمندو د نبی علیه السلام په شان کې ګستاخانه اشعار یې جوړ کړو په پوره دنیا کې خواره کړي دومره سختي او تکلیفونه. نو د یوسف علیه السلام سره ملاقات هغه په دې انداز کې وشو. بیا دغه شان په څلورم اسمان کې هارون علیه السلام، پنځم اسمان کې زما محترم ادریس علیه السلام، شپږم اسمان کې موسی علیه السلام، په اووم اسمان کې ابراهیم علیه السلام سره ملاقات وشو. او چې کله د ابراهیم علیه السلام سره ملاقات وشو د هغې نه بعد
جبرائیل علیه السلام عرض کوي یا رسول الله دین مخکې د الله تجلیات شروع کیږي موږ ته اجازت نشته الله تعالی غوښتي دا طاقت الله تعالی درکړي دي اخوا الله نور مخلوقات پیدا کړی دي چې هغه ډیپټي سنبالي ځا خو نه شم تللی یا رسول الله